اوس هم ګورئ ښه چا چې جګړه وي ډېر داری دی ورته کوي چوره جګړه مه کوه او دا ډېر تیز کې راغلی وي قسم ده چې یو ډزو کې یو سړی ترې نه ولګي بیا داسې په ارام وي چې بیا خدای پاکه زه اوس څه وکړم بیا خفه وي بیا ژاړي بیا وایي چې خدای پاکه ما څه غلطي کړې ده ما راته وي سړی دومره ظرف پیمانه شي بیا چې سړی خدای نخواست چا نه مړ شي که نه بیا ډېر ظرف پیمانه وي چې خدای پاکه ما څوک دا دومره غوسه مې چې کوله دا مې په ځان خوړلی وي روغ غوسه خوړل دا ډېر لوی کار ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره یو ځل یوه وینځه وه وینځه نو هغې نه څه شی پرېوتو نو هغه ورته غوسه شو نو هغه پخواني غلامان هم ګورې عالمانو ښه او پخوانی وینځې هم ګورې عالمانې وې هغې څه وې والکاظمین الغیظ وی خدای پاک جل شانه غوسه خوړونکي ډېر خوښوي بس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چپ شو او بیا څه وې والعافین عن الناس خدای پاک جل شانه هغه خلکو سره محبت کوي چې څوک نور چاته چې کوم د عفو کوي معافي کوي درګذر کوي هغه مبارک صحابي ورته وفرمیل وی ازاده کړې مې مزه رونو غوسه خوړل دا ډېر لوی کار ده او جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایي د پلوان او د طاقتور باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې پلوان څوک ده دې ته پلوان نشي ویلی ګورې چې دوه په پرځونو شي بس یو په ځمکه راوغورځوي نه دې ته پلوان نشي ویلی هغه انسان ته پلوان ویلی شي یملک نفسه عند الغضب چې د خپل نفس په قابو کې د غوسې په ټایم کې والي غوسه شوې علما کرام فرمایي چې ویلاړې غوسه شوې وي نو کښېنه چې په ناستې غوسه شوې وي نو ډډه ولګوه او چې په ډډه غوسه وي نو خیر د لږ نور داسې سمله دې سره به دې د غوسې حالت څه شي یخ شي صدق الله